د یو رکعت وتر طریقه خو معروفه ده چې یو رکعت وو کې اوس عام چې څنګه یو رکعت کې راشه د دریو رکعت وترو درې طریقې. اولنۍ طریقه ده درې رکعت وتر کول په یو سلام باندې، په یو قاعده باندې. واضح ده چې سره تکبیر تحریمو یو رکعتو کې به دویمو کې به کینی نه، به دریم ته پاسې به درې رکعتو کې به سلام وګرځي. دا یو طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابته ده. او حدیث کې راځي چې کان النبي صلی الله علیه وسلم یوتر بثلاث، رسول صلی الله علیه وسلم رکعت وتر کول لا يقعد الا في اخرهن، او په درې رکعتو کې به بالکل نه کېناستو مگر دا په اخره کې، په اخره کې به کېناستو تشهود. او واضح حدیث ته امام بیهقی رحمه الله راوړی. نو یو طریقه ده چې دا به صحیح حدیثونو کې ثابت ده. دویمه طریقه ده دو رکعات کول او بیا سلام ګرځول او بیا یو رکعت کول. دویمه طریقه شو، دا دریمه طریقه شو، دویمه عفوا، او دا غوره طریقه ده په ټولو کې. دریمه طریقه ده چې درې رکعات وتر کول د ماښام د منځه په شان، چې دو رکعاتو کې به کېنې لنډه قاعدو کې به دریم رکعت ته پاسې. نو په حدیث کې دی امام دارقطنی امام حاکم رحم الله راوړي رسول صلی الله علیه وسلم د وتر د منځنه د ماښام موز ما جوړوي. وجه سره به ماته وی چې شیخ صاحب دین خو یو خبره واضح وي چې استاد زموږ سره خاصه په دښمنی ده چې سمون کوه غلط دی چې ست کې هغه صحیح دي. وګوره کما دي ویلې چې دا طریقه غلطه ده بیا دې خبرې سي جوړېدو. وسړي به ماته دي ویلې کما ویلې خپل جیب نه خبره کول. زه دې کوم خبره کوم سره د حواله او د مولوی صاحب نیم ته پوښ کولې شو، د مفتی صاحب نیم ته پوښ کولې شو. امام دارقطنی امام حاکم امام بیهقی رحمهم الله او دا حدیث راوړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د ماښام د منځ په شان وتر مکوي. د ماښام د منځ چې څنګه شکل لري د وتر د منځ دي شکل باندې جوړوي، او شکل سره د رکعات کول به لنډه قاعده کول به یو رکعت ته پاسېده او به سلام ګرځي. دا عام شکل دی. دا بس خلک چې سبحان الله دې مذهب له دوره مجبوري چې هغه حدیث فری او مذهب سره روان شي چې دې خلکو د قیامت پر ګوري صحیح چې کله دین ته پوښتنه شي چې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث ته درسیدل خو واضحه تاغه پرې خو باغې د عمل ونکو دغه لپاره د بانیو کتي تشریح وسې جواب ورکړي رب العالمین. نه د دریمو طریقه ده چې په حدیثونو کې د دین من راغلي ده، دا طریقه کول نه ده پکار. او د 15 رکعاتو کولو طریقه چې په یو حدیث کې راغلي چې حدیث امام مسلم رحم الله راوړی، عائشہ رضی الله عنها وی چې یوتر من ذلك بخمس، رسول الله 15 رکعات کله 15 رکعات وتر به کول، لا يجلس في شيء، په یو رکعت کې هم نه کېناست الا في اخرها مگر د په اخر کې به کېناست، 15 رکعات به کېناست او به سلام وګرځي. 15 رکعات په یو سلام باندې کې په منځ کې به کېنی نه، اولنې دویم دریم څلورم پنځم بیا سلام وګرځي. په منځ کې به ګلنده قاعده نشته. پاتې کم یو شو وو نه چې سړی وو رکعات وتر کوي نه داغي طریقه به په دوه قسمه باندې. اولنی طریقه دا چې ټول ورکعات په یو سلام باندې کې. امام نسائی رحم الله حدیث راوړی دی پای کې دی چې صلى 7 ركعات لا يقعد الا في اخرهن، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکعات وتر کو او په اخره کې کېناس، یعنی په منځ کې نه ناس. نو ورکعات وتر کول په یو سلام باندې په منځ کې بالکل نه کېنی. دویمه طریقه دا ورکعاتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابته ده. امام احمد بن حنبل، امام نسائی، امام ابو داود رحمهم الله غو حدیث راوړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکعات وتر دي سي کول چې د شپږم رکعت نه بعد په لنډه قاعده کېناس. نو کله چې د لنډه قاعده نه پاسې دوم رکعت هغه پوره کو بیا به کېناس په قاعده باندې به سلام وګرځي. پوه شوې دي نه هم یا د نه رکعاتو طریقه ده دغه یو طریقه ده. په حدیث کې راځي امام مسلم رحم الله راوړی سعد ابن هشام رحم الله حدیث ته پای کې دي چې رسول صلی الله علیه وسلم به نه رکعات وتر کول په دې طریقه چې د دې اتم رکعات نه بعد په لنډه قاعده کېناس. چې کله به د لنډه قاعده وکړو نو بیا به نه هم رکعات تر پاسه
چې نه هم رکعت به پوره کو به بقاعده کنه به سلام وکړي. د دې ټولو یو طریقه ده سوی د کم یو سوی د دریو او د وو او د یو رکعت یو طریقه ده د پینځو یو ده. ښه بعض علما دا وایي چې یو لس رکعت ویتر ومشتي د دې یو لس رکعت څه طریقه ده دو رکعت به کوي او بیا په اخره کې یو رکعت کوي. دا ټول شو ټول یو لس رکعت شو. او زه ګورې په مخه دا خبره کوم چې کلم زمانه څخه خبره اوري نه په سړه سینه په یو دماغ به سوچ کوي او کله چې بیا څه قسمه اشکالو ناغه درس په اخره کې به ویل شي. ډیری تطلب ډیره کې به په شا خبرې کول چې ما تر دې خبرې جواب معلومو او د دې شو یو دغه یو د غلطه وي زموږ مولوی صاحب دا مفتي صاحب ځل ګرم پلانې ګرم نو مفتي صاحب لا مولوی صاحب لا تعالی مال موږ ټول د پکاري چې کم ځکه غلطه خبره وینو مخامخ به د غیرت کو وزه چې کوم خبره بیانوم ښکارې بیانوم کو پټه ښکارا اوس دې شو چې زما د خبره غلطه ده ځه موږ به دې شو چې زما د خبره سوا غلطه نو چې اوس دا غلطه خبره ما ښکارو کړه نو د دې رد به مخکاره کیږي ځکه چې ډېر خلکو ته دې خبره پته لګېدلې نو است په کمره کې به سوړه کیته دا خبرو کړ چې خبره غلطه و نو دا خو تا وریده او ته په وځ دا غلطه و او تاسو رد ودري کسان نه هغه ته پته ولګی چې دا خبره د مولوی صاحب سوا غلطه و خو دې دوه جمعات کې چې خلکو خبر اوریدو ته وسوک دا خبره رسېږي دا غلطه و نو داغي حل بیا ده چې ته ټول خلکو مخکې ماته وځي ستاسو خبره غلطه ده دلیل بداله یا پلانې مولا دا و یا مفتی صاحب دا و مفتی صاحب هم راشي مولوی صاحب هم راشي دا سره کینې څنګه غوي چې دا خبره دي سي او موږ متعصبین کې نه الحمدلله چې څوک هم زموږ غلطي ثابت کی دا غینه سکند پکې نه لګو واپس کیږي ځکه چې زموږ کار د حق سره د حق چې چیرته تاویږي موږ سره تاویږي موږ چې د مولا سره نه تاویږو نه دی ملک سره یو نه دی خاص کتاب سره د قران او حدیث نه علاوه چې کتاب لغی سره یو او چې کوم ځکه حق موږ سره مرګري او چې وسره لار صفاکی لار صفایدا کار کوي او موږ غواړو چې دغه شان کمو خو موږ دوی چې په معاشره کې د صفایدا کار څوک دي په اسانۍ سره نه کوي چې کوم سره لار صفاکی او د یو رسمه به سره ماته چې ستاسو مسله غلطه او دلیل راته خو زه دغه سړیم تندې خولو او دې په دغه مسله کې زمانه ډیر پوهه او دا منم او د ټول خلکو مخ کې چې زبدي مسله کې خطا شي چې کیسه دین دې څه غب خو نه چې خپل خبره مې راټینګ کړې که غلطه او که صحیح ده خو زمانه د ځکه زم چې صحیح ده الله نه ویریږي او حق اوري او به باغی باندې عمل کول توفیق سوال کوي د الله نه او چې کلم ته حق اوري او عمل دې بني شو کول نو په ځان باندې ویریږي چې الله سبحانه وتعالى ستاسو رب بن کړي او الله چې چا زړه بن کینې لار به د جهنم طرف ته همیشه چې حق اوري باغی باندې عمل کول کوشش کوه